السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حرمت مساحرت. ګوره حرمت مساحرت یې ته ویل کېږي چې د همیشه دپاره ښځه پر سړي باندې حرامه سي. نو دا مسله موږ کړې وه چې که خسر مږور ته لاس وړ په شهوت باندې هغه مږور پر زوی حرامېږي. د نفر پوښتنه کړې چې مږور نه پېژنه. مږور دغه د زوی مینې ته مږور وایي په پښتو کې، زموږ په اصطلاح کې د قندهار. او دا چې تاسې څه ورته وایاست هغه نو زه نه پوهېږم. نو دی وایي دا شهوت باندې څنګه لاس وروړي. نو دی وایي که سړي مږور ته په شهوت وکتل یا یې خوښ ته وکتل یا یې لور ته وکتل، محترمه دا مسله به لږ درته واضح کړو. یو په شهوت ورته کتل دي، یو مسه کول دي. په شهوت مسه کول دا دي چې پلار و لور ته په شهوت لاس وروړي، هغه لور غټي د نوکه لوی. په شهوت دا معنا لاس پر کښېږدي، هغه بلاګۍ راپورته سي، نو پر ده خپله معاینه حرامه سوله. د عبدالله دپاره بیا نه ورته روا کېږي. یا یو خسر مږور ته لاس وروړي، هغه بلاګۍ راپورته سي، نو دغه مږور پر زوی باندې یعنې دا د زوی معاینه پر زوی باندې حرامه سوله. او دغه رنګه سړی خواږ ته په شهوت باندې لاس وروړي، دا شهوت معنا خو د سر اوس په خلاص محترم، نو د خپله معاینه پر حرامېږي. داسې بل ورځ یو چا پوښتنه کړې وه چې د خواږ سره مې زناوې کړي دي په دغه په طریقه اولا سره، هغه خپل معاینه د عبدالله دپاره پر حرام. یو په شهوت کتل دي، نو هغه که دغه سړی لور ته وګوري په شهوت، الله دې مو وساتي، که خواږ ته وګوري، که مږور ته وګوري، غاړې به بندېږي خو پر حرامېږي نه. که سړی مږور ته په شهوت وګوري، هغه مږور پر زوی نه حرامېږي. یا لور ته په شهوت وګوري، هغه لور پر د لور د شهوت کتلو په وجه باندې معاینه پر سړی نه حرامېږي. که خواږ ته په شهوت وګوري، خپله معاینه پر سړی نه حرامېږي. خو که چیرې وایي د خواښې فرجو ته داخل د فرج ته په شهوت وکتل، یعنې د هغه بلاګۍ راپورته سو، یا د لور و فرجو ته مثلا وکتل، دغه صورتونه دي محترم. نو بیا فقهای کرام ګوره داسې جزیې رااخلي، وایي مثلا خواښې استنجا وایي په اوبو کې هغه د خواښې فرج ته وکتل، اوس حرمت مساحرت راځي که نه راځي، دا بیا ځان ته مسله د فقهاو وړاندې کړې ده. دا دین الحمدلله موږ ته د فقه امامانو چراغانو هغه داسې واضح کړی دی چې یو جزیه پیدا کېږي، هغه به د فقه په کتابو کې وي. نو نه دا شرم دی دا پوښتنه کول، هم نه دا بیان شرم دی، د دین زده کړه ده. ګوره که په دا واتساپ کې څونه شاګردان زموږ سره دي، دا مسلې د طلاق و د نکاح و د مساحرت موږ بیانوو، ډېر احتیاط کوي. چا ودونه یې نه وي کړي، هغه به بیا ډېر احتیاط کوي. خو داسې پوښتنې هم وسولې چې د خواږ سره یې زناوې کړي دي، مقابل ورځ صوتي پیغام یې راته پرېښوی، درواغ به نه راته وایي، ژاړي، وایي زناوې سوي دي، اوس تا دا مسله کړې ده، زه څه وکړم؟ اوس نو موږ څه په وکړو؟ خو نه رسول الله هسته چې ورسي. د رسول الله اسلام مبارک مجلس ته یو صحابي مبارک راغلی، په روژه کې جمعه ځین سوې وه. نو رسول الله اسلام مبارک ورسه کفاره یې ورښودل، طاقت یې نه لرم یا رسول الله. رسول الله اسلام مبارک جواز ورکړي بس. خو رسول الله اسلام شارع و، یو شی حرامولی و حلالولی سو، وایي موږ خو هغه خلک نه یو، موږ خو صرف باید کتاب پرې حواله ورسوو، نور باره موږ د دې کار نه دی چې دا مسله ښه سوه یا بده سوه، بس کتاب ته چې ورسوو هغه نو زموږ غټه مړانه ده. الله دې په هغو کتابو پوه کړي چې ورته پراته دي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 الباب الثالث فی المحرمات، او دغه رنګه بحریک جلد دریم صفحه سلم کتاب نکاح فصل فی المحرمات یې ته پوره وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.